ننګرهار کې ورښتونو له امله 15 تنه شهیدان او 15 ټپیان شوي. د ولایت مقام مطبوعاتي دفتر څخه په خپور شوي خبر کې لیکل شوي د سپینغر بټن کلي کې د دادالله په کور کې د خونې د چت پریوتو په پیښه کې د نوموړي دوه لورګانې شهیدانې شوي او د کورنۍ 3 غړي ټپیان شوي دي. ټپیان د دې ولسوالۍ د شډل بشپړ روغتیايي مرکز ته د درملنې په موخه لیږدول شوي دي. بل لور ته د شینوارو روغتون ته لاچین او سپینغر ولسوالیو څخه 6 تنه ټپیان ورولل شوي چې روغتیايي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د پاکستان هیواد څخه په اجباري توګه د افغان کډوالو د راایستلو د دریمې څپې په چټکېدا سره د تورخم عمري مچغالي مسؤلین د راستنیدونکو افغانانو لپاره له بشپړ چمتووالي خبر ورکوي. بل لور ته راستانه شوي کډوالو تورخم عمري مچغالي کې په ترلاسه شوي مرستو خوښ دي او له مسؤلینو غواړي کډوالو سره د لا زیاتې مرستې وکړي. د ننګرهار اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې له لوري د جلال آباد ښاروالۍ 9 خالي بستونو لپاره د ازموینې لړۍ پیل شوه. مسؤلین وایي دغه بستونو لپاره 2333 کسان شارټ لیست شوي او دغه راز د ازموینې ګډونوالو ته د پوره شفافیت ډاډ ورکوي. او د ننګرهار اچین ولسوالۍ کهي بازار کې یو پاخه عمر کس په خپل شخصي لګښت د څپلیو جوړولو هټۍ جوړه کړې او له خپل کاره خوشاله دی. نوموړی وایي دغه کار یې د 150,000 افغانیو پیل کړی و او اوس یې سرمایه تر پخوا زیاته شوې او یو شمېر ځوانان ورسره هم په کار بوخت دي.